او هغه پوښتنه د سیده چې دغه د جهاد په باره کې چې دا جهاد خو سید څومره چې موږ دغه کړی دی څومره پوهېږم د دې دغه معنا چې لغوي معنا چې د جدوجهد دی نو دغه جدوجهد یوازې جنگي دی نه دغه نور د ژوند دغه غم پکې د کې دغه دیداران غوښتي دي او دا جهاد یو افغانستان کې دغه دا ضرور دی او کنه په دنیا کې نور ځایونو کې د جهاد کې باید وشي او یت شي نو زه دغه باره کې چې یو زغواړم چې دا جهاد یوازې په افغانستان کې دی او دویمه پوښتنه مې دا ده چې دا جهاد لږ معنا باندې زه پوه شم چې دا یوازې جنګي دی ټوپک دی د خلکو وژل دي که نه نور هم په جهاد کې راځي خبر ده اوله خبر خدا ده چې د جهاد چې دا بل خبر ته خو دې ځکه مایک صاحب خبرې دي هغه په دې باندې د عیسویان مسلمانانو یو ډول د جهاد چې دا څنګه ته نه ویل کېږي ټول ته نه ویل کېږي په اسلام کې جهاد چې دا صرف جهاد هغه جهاد هغه چې څه ویل کېږي چې هغه ټول راځي کوي او د کفار په مقابل کې لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم صحابه او راځي کړه او الحمدلله نن صاحب یو منټ نن پر کدا تور نه وای دا جهاد نه وای موت مسلمانان نه موت اسلام چې چاره وړي هغه شهداء صالحین کله خاک سوي دي هغه څنګه راغلی وو موت ته پړ راوړي وي موت ته کوم بل تحفه راوړي وي فطور اور سره او فطور باندې مسلمانان کړلو او نن موت فخر کوم مسلمانان هغه دا تکلیف نه وای تر کړه کورنه نه وای پرې کې منټه نه وای وهله نن به موت مسلمان نو اول خبر پښتنه دي دا پښتنه ده دویمه خبره ده چې وا چې شباره کې د وکړه چې عثمان دې میرا کړه انجینر صاحب زه یو خبره درته کوم د روس په د جهاد په ټول دنیا کې نو نه خبره جواب کوم یو منټ دا بل خبره دا ده چې جهاد صرف افغانستان کې نه ده جهاد په هر منطقه کې چې مسلمانان دي به جهاد کو ته ضرورت فرض اور باندې وی کی په فلپین کې جهاد شته روان ده په سودان کې اوس پهلان د جنوب او د شمال د جنوب سودان چې دی هغه عیسویان دي جنگ سره روان ده سومالیا کې روان دي دا ته نه د فلسطین کې روان ده فلسطین کې څلوي کړه جهاد روان ده موږ څه ورته په افغانستان کې ده که پاکستان کې څوک نه کی خدای علماء به هلاکی مونږ خو نه کنا مونږ مسلمانان دي سومالیا کې چا سره جهاد روان ده سومالیا په هر کور کې دوه ریاضان دي قاری صاحب سومالیا چې دا هغه باغیان دي حکومت مقابل کې د قدرت پر دګي لکه ما ولته د خلکو د قدرت لپاره ډاله سرونه کې د ډاله مجاهدینو ملک تباہ کړ اخو د دې خو څوک نه سره جهاد فلپین کې ابو سیاب تربیه د جهاد کړي مالی دلای زو تر ناستما موږ د کراټي استاد هم هغه ته جهاد کوي او موږ خپل لیدلې جوړلې وې چې تل واسه کوي چې موږ شیطان کیږو نو دا نه ده چې تنه په افغانستان کې په افغانستان کې تنه هواي صحابه ول راتل دي ایران هم نیول دنیا یې نیول او انجینر صاحب زما پښتنه زما پښتنه صاحب نو نو ونه ویانا ونه اتیا پورې لس کاله د روس ټول په افغانستان کې څو روسان مردار شول څومره افغانان شهیدان شول افغانستان کې حالو کې چې روس وجود درلود په افغانستان کې څومره روسان مردار شول څومره افغانان شهیدان شول روسان چې مردار شول هغه خو ماته صحیح پته نشته درو نه سم ویلې څومره مردار شوي ځکه هغه میډیا خبرې ده ځکه درو ته مسلمانان چې و یونی میلیون نو موږ اورېدل نو موږ شمارل نه چې یونی میلیون شهیدان وکړو ټول خلک دې موافق چې یونی میلیون شهیدان موږ ورکړل واده سول دې هغه چې دغه وردک صاحب باندې خبرې وکړلې یا نور وکړلې 15000 کسان په یو ورځ باندې د ټول افغانستان د سرکار ته کسان ژوند دي خښ شوي دي د کمونستانو په وخت کې دا هیڅ نه سیرا وره دا جنایتونه دا هم د څه مجاهدینو زر کسان په ورځ کې په خو په منځ کې مړ سو تاسو سیرا وره دا جنایتونو ته لمنڅوک وهي یو مونږ باید خپل قانوني غلطیانو نه زده کړه وکړو زده کړه په دې معنی ده چې نن ورځ ته به وسه به زور او ستا مقابل طرف ته زور دی نو ستا جهاد به ټوپک وي ستا جهاد به لکه کاری صاحب وایي چې په اروپا کې پلاریون وي ستا جهاد به په نور لارو باندې وي که ستا جهاد په دې طریقې لکه نن ورځ هم چې افغانان مري خارجي عسكر چیرته مري همداسې د روس سره موږ خسوري وو چې موږ جنگ ګټلی دی حقایق دا دي 15000 روسي عسكر مو مردار کړي دي چې په هغه کې مسلمانان هم وو چې دوی په زور راوستي دي خو 2.5 میلیونه زموږ افغانان شهیدان شوي دي هر مسجد پکې شهید شوی دی هر
کور پکې وران شوی دی او هر افغان خپل د فامیل نه شهیدان ورکړي دي او موږ سوري چې جنگ مو وګاټه جنگ دی وګاټه نو ولې لکه سپای نن ورځ وار سړی ته د سوال نیو لاس نیول دی چې د خدای روی کومک وکړي چې موږ یې نه لرو. نن ورځ کورونا راغلی ده په ټول افغانستان کې 12 وینټیلیټر لرو 12 وینټیلیټر لرو خلک په لکو وینټیلیټران لري هغه وایي زموږ د پاره کم دي نورم غواړو نو چې مو وګاټه بای مول نه رحیم افغان چې تاسو نه پوښتنه کوم رحیم افغان ورتک صاحب خلک وژل د خلکو څه کړی وای هغه بمباري کولې خلک وژل مو د وردګ درته وای وردګ ولایت تراغله وردګ ولایت کې بس مطلب خزه مسلمان څاروي هر څه د منځ وړل د خلکو څه کړی یو جواب ورته وایم یو جواب دا خبر یو جواب ودرې زه د وردګ د خبرې وزیر خبره کې جواب ورته وایم ورور ایته جواب یو خبره ده موږ تاسو مطابقت د اسلام د رسول صلی الله علیه وسلم مجابت صحابه کو کني کو بالکل کو صحیح بالکل د رسول کله چې د عمر په وخت کې پلکه اتیا زره کسان ایران د فوج و د رستم په مشرۍ باندې مسلمانان ټول زر کسان ورغلي د وجهات دی په ورغلي دا نه چې ګورا خو راغلی وو دا نه دا خو راغلی دی مقابله د خبر خو کیسه ودانه د خبره کې ګورم د نو وسوت د اسلام صحابه منی کنه چې همدغه صحابه وو رسول صلی الله علیه وسلم سره د مکې نه ولې هجرت کو ولې چا د شپې کو یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې په عام اعلان کړی دی کو څوک غواړي چې خپل خور بورکړي یا خپل خزه کونډه کړي یا مور بورکړي نو زه سبا ځم هجرت کوم مخې ته دی روزي نور په شمول د رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه پټ تللی دي مکه او تفریق ده ولې ابدا پرې د الله حکم د الله حکم ته موږ کې هغه چې کوي د الله حکم ته یو پاره د مګاری کې حکم چې نه رالوي هم افغان سره چې ګناګي کې کوم څړې اسلام نه پیو ګناګاری کې اسلام ته واقعي هغه پرې دا خبره اسلام ته خبره ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم مطابقت کول ته په د مولا د خبره نه سوال نه کوي او ته ګناګاری کې په اسلام کې د دیموکراسي ته په هیڅ شي کې نشته چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته سړی راپورته کیږي او ورته وایي چې زستا خبره نه منم د ټول دنیا کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حکومت مثال دی چې دا هغه حکومت په ټول دنیا کې هغه پرفیکټ حکومت چې ورته وایي د په هغه وخت کې د په منبر ولار دی سړی ورته راپورته کیږي وایي زستا خبره نه منم هغه وایي ولې وایستا چې هغه مال غنیمت تر هغه وا ستا جامې نه تر شو ستا جامې پوره دي زستا خبره نه منم هغه ته مخامخ وایي دا ویل کیږي نو هغه بعد د خبره تفصیل ورکي همدا خبر زنده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې خلک نیوکه حق لري نن ورځ د مولا نیوکه حق لري موږ څه نوې مولا رسول صلی الله علیه وسلم نه رسول صلی الله علیه وسلم نه د مولا خبره دا اوس مخکې چې قاری صاحب پلی کړه چې دغه مولا خبره زه ذکر دوم چې هغه وایي دوه قومه هغه یو کوم دی نو دا مولا هم به علم او دا خبره هم خیر اوس مولا خبره وکړه بل کار دی صاحب مولا څه پیغمبر ته اوس کومه دی مولا او ته په څل پاتون چې رسول صلی الله علیه وسلم کې مو وایي چې نور څه وایي نه راځي کار وکړي مونږ څنګه خبره کوو اول کار دی اول ټول مليان خراب دي دا فلسفه ټول مليان خراب دي ټول مليان ټول هغه هم شي ګوره ټول مليان اکثریت خراب دي زه یو پوښتنه یو د خبرو کې او نو وایي یو د خبرو کې اول بحث زمو د انجینر سیبو چې په ملایانو باندې ملاګيګا اوس خبره ده سیدا وای کوم سړی وای مولا سیبو په جمعات کې ډیر زیات هغه وکړه تبلیغ وکړه چې د خزو احترام وکي او دا وکي هغه وکي نو بس یو سړی کور ته راغلی خپل خې سره لګ احترام ډیر شروع کړی دا او مینه او محبت یې خزي دا سړی څومره ښه سړی سو ورته دا څنګه ډیر فرق د کړی راغلی ولا مولا چې کور کې خزي حقوق لري او سره کومک کوي او دا هغه دا په خلاصه د خزي د خزي وی د مولا سره برګ میلمه کا یو ورځ ډوډۍ ورته دا څومره مولا دا کور ته راوستل نو مولا ته ورور سپيري ورځ مخ ته یې دي د خپل خې ته اشاره کوي چې لږ غوړی را ګرم کړي په دا ورځ واچو د غوا غوړی هغه ورته د سر خوري بیا ورته د سې کړی دي بیا هغه ورته د سې کړی خو اخر ورته په خلو ورته وخزي وای هغه درې ټیمه غوړی چې هي دي هغه نه لګ غوړی راګرم کړي چې مولا ته پاغه واچو پوسوي اخر ورته وای نستا
راتی قار غوسه ورغه مولا وای حقوق زن د سکه سره څوک کی دا وګوره چې کور کې درې ټیمه دي دا وای دومره کې تار نه راخلي اوس ته وای چې وروره مولا دغه مولا چې دا اوس ګیره او ګوره څڼې ګوره لنګي ګوره نرای تکبیر خلک را کړی دي او د دروغو ټاکی برګي ګوره په برزخ کې د وروره یو تخت په دا تخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس وروره هر څوک چې راځي د ټول نړۍ ګوره خپل دلته رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې خپل امت سره مینه محبت لري دایره پښتون لاندې وړي هیڅ قوم ته د نړۍ هیڅ مسلمان ته د سر نه راځي یوازې افغانان چې راځي سلام چې د سر راځي کی د پوله دی غاړي پښتانه او دا غاړي پښتانه دا وروره مجاهدین د پدې ګټل دي نو دا وسته معنی جنرال صاحب ما ته څنګه کومه زه کومه نه نور دغه دې ګواره وزه دې کومه نه وسوم ته کنه وایم ګوره خبره دوه کومه یو کومه دوه کومه اجازه راک افغان صاحب انجینر صاحب دا خبره تا وکړه اخر جهاد تر برابر کړله هغه بل مولا تقریر کوي 14 دقیقې تقریر د په 14 دقیقو کې درې خوبونه برابري او چې خوبونه ملي د شنه کوترې دي او دا دی یو एकदम د خلکو ته پچی غوشي وروره زمنګ د اسلام دین د سرچنګ تحقیق په لټنې پر مختګ د پارم سره لري ک ټول یوازې خوبونه دي زستا خوب څه کوم دا وته خوب نه زستا په خوب څه کوم خوب خو تاسو وحی نه ده صحیح خبر ده ګورم د اسلام په خبر کوم کې السلام علیکم ماته د وخت راکې انجینر صاحب یو خبره انجینر خبر وکي اسلام چې دا د تنوي کې چې سره وایي چې اسلام دغه کې به پرمختګ نوي هغه کې به ټکنالوژي نوي هغه په اسپانیا کې دا د قسم کوم چې سل اسپانوي نه ماوري دي چې کله موږ مسلمانان موږ کې وو موږ ټول اروپا سرکارانو او دا قدا اسلام ډېر پرمختللی دی په اسلام کې ډېر ټکنالوژي شته دي اولین سات جوړ کړی دا ابن سینا بلخي څوک مسلمان وو نن په اروپا کې ټول د کتابونو ویل اسلام خبر نه کوم زه پټاګانو اسلام ضربه کله وخوړه دا خبره مر سره وکړه چې اسلام خو بالکل هم داسې وو ضربه کله وخوړه چې مولا اسلام راته دنیا راته بل کړه هغه وخت نه اسلام مخ په کتر روان دی چې مولا دین یو ک دنیا بل کړه حتی چې دین او دنیا ټول یو دین دی هغه کې دنیا هم